اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو تاسو کورباس نواز سلام زه یم او دغه نن دا مهال په برجو باندې کې ولاړ یم چېرته چې دغه د قدرتي ښکلا نه دغه خلک متاثر کېږي او دغه وخته دي نو دا خلک را روان دي دغه برجو باندې ته د دې دغه ښکلا دغه قدرتي ښکلا د دا والا دې په قدرتي ښکلا ورکړله دا نه دا څه مصنوعي ښکلا د موضوع د دغه برجو باندې په دغه خلکو ګرځو دغه ماحول ګورو دا ښه دیم ورځ ده چې دا مهال په برجو باندې چې چېرته ځای مو راسره ولاړ دي د دوی په طرف ورځو د ډېر لرې نه راغلي تاسو ته په خپله وایي چې د کوم ځای نه راغلي او د دغه زموږ د برجو باندې د ښکلا نه لطف اندوز کېږي د دغه امیر صاحبانو په طرف ورځو چې دوی څه وایي د برجو باندې راغلي ماشاءالله. السلام علیکم ټولو کې بله الحمدلله موږ کراچۍ ته راغلي جومات راغلی تبلیغ جومات ته ځي ټول نوي کسان دي ماشاءالله او موږ ستاسو ملګرو نه ستاسو کلیوالو نه اورېدلي چې دا برج باندې ډېر ښکلی ځای دی سیل تفریح ځای دی او ډېر د الله قدرتونه دي چې د الله قدرتونه الله نعمتونه ډېر ښکلی ځای دی موږ ډېرو کتو ډېر خوشحاله شو دا اړه سړی یو خوشحاله شي نو الحمدلله ډېر ښکلی ځای الله پاک نعمتونه دي قدرتونه دي او د الله پاک انسان لپاره پیدا کړي نور څه مخلوق نشته د الله پاک موږ لپاره پیدا کړي. امیر صاحب دغه غټ غټ ښارونو کې به تاسو پاتې شي د هغه ځای ښکلا هغه مصنوعي ښکلا دا ښه ده که نه دا قدرتي ښکلا دغه اوبه تاسو ویل د ډېرې زیاتې یخې اوبه دي لاسونه پرې نه وینځلی کېږي نه بالکل ښار کې خو دا مزې نه که راځي ښار کې دا مزې نه او ماشاءالله کراچۍ والا ټول داسې ځایونه پسې مړه کېږي او تاسو نور څه وینئ نور دې څه بړۍ بیان کولی نه شو موږ او د دغه زموږ دا روډونه چې کوم دي دا ښکلاګانې او بیا دغه خراب روډونه که موږ رانو چې تکلیف ډېر دی موږ ته بل تکلیف دی نو بیا څوک مشران راځي یا نور بهر نه مېلمانان راځي او روډ ډېر ګډوډ دی چې حکومت ته موږ دا درخواست دی چې دا روډ چې جوړ کړي دا به ډېر ښه وشي نور بهر مسافر راځي هغوی ته به تکلیف نه ځي. دا راته کوم ځای تاسو راغلي ولایت پېښور نه راغلي یو جي خو پېښور نه چا ډېر ښه صفت کړی خو ځای ډېر ښایسته ځای دی ماشاءالله او خلک هم ډېر ښه خلک دي او ماشاءالله دلته راغلي وو ډېر مزه وکړله بېځایه هم ډېره مزه وکړله او شینکۍ ډېر زیات دی ماشاءالله غرونه هم ښه دي ډېرې زیاتې یخې اوبه دي دا خو زموږ پېښور کې پکار دی چې په کولرو مونږ وایي چې دا اوس دا خو مونږ هلته واوره واچوو داسې نه یخېږو ماشاءالله الله قدرتونه یې ملګري کوم د پېښور نه راغلي ټول په شریکه ټول د پېښور نه راغلي څه وایي د دې ماحول باره کې څه وایي ماشاءالله ډېر ښایسته موسم دی خدای مې یو خپل صفتونه وکړی ده موږ د خلکو نه کالام او د بل صفتونه اورېدلو هلته کې به لاړو ورش به ډېر زیات و سم همسه یې نه کړه دې پرې له چا مشوره راکوي دې طرف ته لاړ شو دې طرف ته چې راغلو ماشاءالله لکه څوکدار نه دي راغلو خو نو دا ښکلی ځای دی که نه زه بهر یو کس ته دا ویم چې تاسو یو پېره راشئ دا برجو باندې وګورئ په دې کې د هغې چاپېره غرونه وګورئ د غرونه پاس چې کوم دی دوی ټایم پروت دی تاسو دا ځای وګورئ چې یاره د کالامو د نورو علاقو نه ښکلی نه نو بیا تاسو ماشاءالله دا ډېر ښایسته ځای دی د هلکانو ډېر د کالام او د معلم جبي صفتونه کول خو ماشاءالله دې ته یو ځای هم نه رسي او بل دا اړخ ته که چېرته حکومت لږه توجه ورکړه لږې د لارې مارې صحیح کړي انشاءالله چې د بهر ملکونو نه دلته خلک راځي نو که چېرته دغه زموږ دا سړکونه روډونه دغه ټیک شو دغه مشکلات د لارې ختمې شوې ځکه ډېر زیات مشکلات دي کوم ګاډی چې راولي هغه ښکته پاتې شي ودرې او بیا به زیات تر پیدل راځي دغه باران چې وشي نو بس بیا ګاډي نشي راختلی سوزکي هغه جیپان هم ډېر زیات په مشکله باندې راخیږي نو د دغه لارې حکومت که چېرته موږ سره دغه مرسته وکړي او زموږ د دغه کوم ښکلاګانو زیانه چې دي هغو ته روډونه وباسي نو بلها روزګار به زموږ په ضلع شانګله کې پیدا شي دغه خلک اوس هم بلا خلکو دغه ټینټونه لګولي او دغه خپل روزګار یې په مخه کړی دی انشاءالله نو که دغه شانې نور ځایان هم پروموټ شي نو دغه د ضلع شانګله کې به کاروبار هم زیات شي. دغې نه وروسته تاسو د برجو باندې د ښکلا خبره د یخو اوبو خبره د یخې هوا خبره دا خو به زه ووایم چې د دې نه به لږ وخت لږ خلک داسې هغه به ناواقف وي خبر به نه نور خو د علاقه د دې ځای د سرسبز و شاداب میدانونه د دې ځای د سیندریانې او په تېره بیا د دې د یخې اوبو نو زه وایم چې خالص سړی لیونی کوي دلته چې کوم سیاح نه دي راغلي هغوی ته زه دا یو انویټیشن لګم دا ورته یو درخواست کوم راشئ تاسو ډېر ځینې انجوای کړل ډېر لرې ځینو ته لاړئ د دې دلته هم راشئ
دلته هم یو تصویر جوړ کړئ، دلته هم یو ویډیو جوړه کړئ. نه او زه خپل د سوشل میډیا چې کوم ملګري دي د ضلع شانګله کې چې کوم سوشل میډیا ملګري دي هغوی د خپل د طرفه بلنه ورکوم چې هغوی راشي او د خپل دغه برجو بانډه چې ده بلهای پروموټ کړم دا بیا ولم بلنه ورکوم چې راشي او دغه برجو بانډه چې ده دا پروموټ کړي. الله تعالی